اودس په شروع کې دعا چې اکثر مسلمانان د اودس په شروع کې دا دعا ته بیا ورته یاد نه وي. اودس په شروع کې بسم الله ویل. بسم الله شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی. دا اودس نرستو نبی له صلوات و سلام فرمایي چې چا دا دعا ویلا مونږ او تاسو ته کلمه د شهادت وایو د جنت اته وړه دروازې به ته کولاو شي چې په کومه دروازه د خوخوي دنه کیږي به جنت ته. اشهد گواهیکم الله اله د دې چې نشته د لایق د بندګۍ الا الله مگر یو الله تعالی وحده اکی یو ذات دی لا شریک له نشته برخدار غلرا. واشهد او گواهیکم ان د دې چې محمد صلی الله علیه وسلم عبده د الله بنده دی ورسوله او دغه پیغمبر دی. بل دعا به نبی له صلوات و سلام ویل. بل دعا دا اللهم اجعلني الله وغرزوا ما من التوابين د توبه وستنکنا واجعلني وغرزوا ما من المتطهرين د پاکی کونکنا. دا دو دعاګانی به نبی له صلوات و سلام ویل.